السلام علیکم ورحمت الله. دا بل تپوس چې ده کوم کړی دی که نه د مهر باره کې چې شریعت کې د کم نه کم څومره مهر وي که نه او زیات مهر باره کې خبره چې کومه کړې ده دا خبره ذهن کې کېنوي ښه چې د مهر دپاره زموږ په دین کې که نه زموږ په اسلام کې او قرآن او حدیث کې چېرته کم مقدار نه دی ښودلی شوی چې دومره مهر به ږدي دې نه به کم نه وي یا زیات مقدار که نه دا پکې بالکل ثابت نه دی چې څومره ستاسو ږدلی شي ستاسو خپله خوښه ده که کم نه کم څومره چې ږدي ږدلی شي او زیات نه دی چې څومره چې ږدي ږدلی شي که نه دې کې څه خبره نشته دی کله چې انسان وګوري احادیثو ته که نه د نبي صلی زمانې ده نو په لږ څه باندې چې کوم دی هغه مهرونه شوي دي لږ لږ څه باندې که نه عامر بن ربیعه روایت کې داسې راځي چې یو ښځه چې کوم دی هغې واده وشو په یو جوړه چپړو باندې که نه یو جوړه چپړو باندې هغې واده چې کوم دی وکړی شو یو جوړه چپړو باندې نو ته سوچ وکړه دې خبرې ته چې یو جوړه چپړو باندې یو چا واده کېږي که نه نبي صلی د بیا چې کوم دی د دې د مهر د مطلب راضي کېدو باره کې بیا تپوس وکړه بنده ته په دې باندې راضي که نه نو بس هغې دا وکړ چې د رضا اعلان یې وکړ چې زه بیا راضي یم بس نکاح شوې په دې باندې یو جوړه چپړو باندې چې چا نکاح کړي ته سوچ وکړه دې خبرې ته مطلب دا دی چې په دین کې اسلام کې چې کوم دی د مهر دغه نه دی مقرر ښه چې باید دومره قسمه قسم خبرې کېږي همدارنګه چې کوم دی چې انسان کله وګوري په قرآن کریم باندې چې کوم دی علمها من القرآن چې که نه په قرآن ښودلو باندې دا پکې مهر مقرر کړی دی چې څوک وایي چې دومره مهر وایي نو د قرآن ښودلو چې پکې راغله بیا خو بیا هغه ونه شو که نه نو قرآن ښودلو باندې چې کوم چې قرآن به ورته ښه دی تعلیم به ورکوي به دا هم چې کوم دی مهر دپاره صحیح ده دا مهر ګرځېدلی شي که نه اوس احناف دا خبره کوي چې کم از کم چې کوم دی د مهر مقدار چې دی هغه به 10 درهمه وي که نه او مالکیه دا خبره کوي چې 3 درهمه دا مقرر خو دې ته هېڅ مستند دلیل نشته دی ښه هېڅ قسم دلیل دوی سره نشته دی چې کم از کم مقدار چې کوم دی د مهر چې دی هغه 10 درهمه دلیل نشته دی په دې باندې مستند دلیل 3 درهمه مالکیه دا خبره کوي امام مالک رحمه الله خو دې دلیل په دې باندې نشته دی حافظ ابن حجر رحمه الله دا خبره کړې ښه کم از کم مهر چې کوم دی ایبن چې کوم روایت دي که نه یو مو ثابت نه دی حافظ ابن حجر رحمه الله دا خبره کړې ده امام ابن قیم رحمه الله فضل المعاد کې دارنګه چې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله چې کوم دی مجموع الفتاوا کې هم دا خبره حاصل دا دی که نه مطلب ته څومره مقرر شي مقررولی شي عمره د شرعي لحاظ سره چې کومه خبره نشته د مهر او که سړی زیات مقرر هم صحیح ده او که کم مقرر هم صحیح ده بلکې صحیح بخاري مسلم کې حدیث باره کې ما لیدلی دی چې د فقه السنه کې نقل دی عام طور نور کتابونو هم نقل کړی دی چې یو کس د نکاح په تلاش کې د الله رسول چې کوم ورته ویل چې لاړ شه مطلب او د یو د اوسپنې ګوتمه چې کوم دی که نه په هغې باندې مطلب هغه چې کوم دی راوړه مطلب که نه په دې باندې چې کوم دی د دې نکاح واده هغه شوی دی د اوسپنې ګوتمه دومره باندې چې کوم دی د اجازت ورکړی شوی دی نو عرض مو وکړو چې په دې باندې څه دلیل نشته دی ښه د مهر زیات یا کم مقدار چې څومره سړی کم مقرر شي هغومره غوره نکاح هم دا ده ښه نکاح دا ده چې انسان کم نه کم مهر مقرر کړي چې څومره کم وي دا غوره مهر دی غوره نکاح هم دا ده که نه کم نه کم مهر مقرر شي دا ټول نه ښایي او نه زیات مقدار معلوم چې دومره کې خپل بکار نه کم معلوم دی په دین کې نه زیات معلوم دی که چا دا خبرې کړي دي نو شرعي لحاظ سره په دې باندې دلایل هغه نشته دی او دا د تاسو ما امام قیم رحمه الله شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله حافظ ابن حجر رحمه الله دا خبرې وکړه فقه السنه کې هغوی چې کوم تفصیل دې باره کې بیان کړی دی 144 نمبر صفحه باندې او درنګ 145 باندې تفصیلي خبرې کړي دی باندې دلایل یې راوړي دي که نه نو شرعي لحاظ سره چې کوم دی مطلب دا شو چې موږ ته مقدار نه دی ښودلی شوی که نه چې د مهر دومره مقدار وي دومره به کم نه کم به دومره یا زیات نه زیات به دومره وي داسې خبره نشته دی ستاسو خپله خوښه ده چې خدا الله وکړه چې تاسو یو 200 روپۍ پکې مهر دی هم صحیح ده یو جوړه جامې دی هم پکې صحیح ده یو ګوتمه چې کوم دی بازار نه سړی راوړي هم صحیح ده یو شم پکې مو مقرروئ او بس یو دوه صورتونه چې کوم دی دا پکې مهر مقرر دا به د زخیم دی ښه دا هم صحیح ده یو سل یا 40 یا 50 یا 60 حدیثونه به د زخیم دا به ته یادوم دا هم چې کوم دی صحیح ده مهر کې دا مخکې کېدی شي که نه بس حاصل نه ټولو خبرو دا شو چې بس مهر کې څه مقدار چې کوم دی کم او زیات شرعي لحاظ سره الله او رسوله نه دی مقرر کړی